فيه والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد تلار کې قدرمند امارات مسؤلین او ټول ګډونوالو ته اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وروسته له سلام څخه چونکې وخت کم دی او وخت زیات نیسو د بل چا حق ضایع کوو، د ګډونوالو سره به خپل څه شریک کړو. د بهرني ریاست له لورې په 1403 کال کې هغه ځانګړې لاسته راوړنې چې د یاد کال ترسره شوي دي هغه غواړو تاسو سره شریک کړو. اول په 1403 کال کې د مرکز په شمول 12 ولسوالیو کې 1133 تنه مقرر شوي دي، البته د استادانو او د اداري کسانو د ریاست لپاره. په 1403 کال کې د 180 بابا نوي دیني مدارس جوړ شوي دي یا نوي فعالیت پیل شروع کړی دی. په 1403 کال کې 12 ولسوالیو کې لالیه مبیت مدارس جوړ شوي دي چې اداري مدرسې لپاره 50 نفره طالبان ته عایشه ورکول کېږي. په مجموع کې نو تقریبا 600 تنه طالب العلمان ته عایشه ورکول کېږي. البته طالب سر باندې 50 روپۍ ورکول کېږي، دغه د امارات مستوفیت خانه د بانک د خونه خپل عایشه اخلي. همداراز په 1403 کال کې 1133 تنه زده کوونکو ته له 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي چې د شهادتنامو د ویش له اړخه 2006 افغانۍ عواید راجمع شوي او مستوفیت لوري بانک ته تحویل شوي دي. همداراز 1403 کال کې هغه مؤسساتو د ټولګۍ لپاره چې د امارات د مشرتابه له خوا څخه بند شوي دي د هغې دپاره بحثونه راوړل شوي دي او په الحاله د هغې د 1500 تنه ښوونکو مقرري روانه ده چې په هغې کې د جهادي مدرسې او د علما او شورا علما د مصر همکار دي او د هغه مقرري کېږي انشاءالله. همداراز په 1403 کال کې 11,842 جدي شمول شاګردان مو جذب کړي وو چې هغه اوس د اول سم بیا البته پای ته رسولی، دوهم سم داخلیږي. او په 1403 کال کې په جریان کې 430 تنه مجاهدینو څخه د ثبت نام د ټولګي ازموینه اخیستل شوې ده او دوی خپل درسونه د شپې په لیسه کې روان ساتلي دي. همداراز په 1403 کال کې تقریبا 15,000 افغانیو د خلکو لخوا د ښوونځیو د مدارسو لپاره همکاري کړې ده چې په هغې باندې تعمیرونه یا شی ورته جوړ شوي دي. همداراز 1403 کال کې په 4 ولسوالیو کې د واش پیکیج پروګرام پلی شوی دی او چې د هغې نه استفاده کېږي. همداراز په 1403 کال کې په جریان کې درې بابا نوي ښوونځی د انسیار د خوا نه د مالي لګښت یې $1,000,000 په ارزښت باندې $1,000,000 مصرف شوي دي. هغه انشاءالله تعالی اوس به تسلیمیږي، اوس تسلیمۍ ته برابر دي جوړ شوي دي. همداراز په 1403 کال کې مکتب بودیجه راکړل شوې وه تقریبا 352 میلیونه او 3,40,009 افغانۍ موږ ته راکړل شوې وې چې د هغې نه تقریبا 295 میلیونه او 15,000 روپۍ مصرف شوي دي، نورې په معاشو کې مصرفي. البته دغه بودیجې څخه په هره میاشت کې موږ د زابل خلکو ته البته استادانو ته 3 میلیونه یعنې 300 لکه 30 میلیونه او 300 لکه 300 لکه او 4,555 دا معاشات ورکوو د زابل خلکو ته په هره میاشت کې. نور نو دغه جدول زیات دی، البته ما ته د پخوانه وویل شول چې وخت کم دی، نو ستاسو وخت نه ضایع کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.